فرض وکړئ په افغانستان کې د طالبانو امیرالمؤمنین اعلان کوي چې سر د نن نه په کندهار، په لغمان او په کابل کې یوازې رسنۍ فعالیت کوی شي، په نورو ټولو ولایتونو کې رسنۍ فعالیت نشي کوی. نو اوس پوهیږئ دلته به په ټیک ټاک کې څالي زموږ د ټیک ټاک ګلمرجانان به او د پاکستان ګلخانان به او د افغانستان په سر به ناستې په دې به غږیږي چې دا د طالبانو ټولې رسنۍ بندې کړي، دا د طالبان به اوس هلته جرمونه کوي او دا بحث به دومره تودي چې عین تر ټرمپه به یې رسوي. حتی شیر علي به هم بیا په دې غږیږي، دومره به هم دا موضوع غټه کړي. اما کله چې مسله د پاکستاني د پاکستان د ظلمونی د 240 میلیونه عام ولس چې په پاکستان کې د نسل وژنې سره مخ دی، نه زموږ ګلمرجان پې بحث کوي او نه زموږ ګلخان پې بحث کوي او مونږ ته یوازینی شی چې پاتې کیږي سمن بکمن هم ینفهم لا یرجعون. آیا د افغانستان ولس دی، د پاکستان عام خلک انسانان نه دي؟ یا آیا دا فکری جګړه ده چې تاسو کار کوئ، کمپین کوئ د پاکستان مرتد فوج ته تر څو د 240 میلیونه خلکو ازادي ترېنه واخلي، هغوی له منځه یوسي او مونږ پرې غلي پاتې شو؟ ځکه زه وایم چې کوم پاکستانی عام خلک چې د ګلخان تر شا ولاړ دي، په اصل کې هغه ګلخان دی چې د دې 240 میلیونه خلکو د تنو تجارت کوي. او که چیرته تاسو اوس د افغانستان په ځای بیرته پاکستان ته متوجه نشئ او خپل غږ پورته نه کوئ، ستاسو نسل وژنه به روانه وي. ځکه په کوم ځای کې چې رسنیو فعالیت بند شو، په هغې ځای کې وحشت په خپله شروع کیږي. پښتون زلمی صاحب ستړی مه شئ، الله دې راوله په خیر راغلی. خدای دې مل شه. ډاکټر صاحب زه خو وایم چې د بل کس چې کم دی دې ته مو کور که دین آباد کې به زه خبرې وکړم. زه صرف دای کې یو ډیټا لیک کړم، کسان ټریپ راغلو نو بخښنې سره دې پسې ما زه به خبرې وکړم. روز ستړی مه شئ، زه نه پوهېږم نوم د چی شی واخلم. الله دې راوله په خیر راغلی صاحب. دغه کوم رور چې پورته دی، مهرباني. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ډاکټر صاحب جوړ په خیر؟ مننه صاحب، الله دې اجر درکړي. مهرباني ورور. ډاکټر صاحب موضوع یې ښه ډېرې لرو، خو د یوه به د سترګو ښکاره حال درته ووایم چې یعنې ما په خپلو سترګو دا حال لیدلی پاکستان شریف کې. موږ ډېر وخت کوټه کې پاتې شوي یو او زموږ په وړاندې په 2019 کې د روژې شلان وه که 21 وه، نو د ماخوستنه یو بلوچ ځوان وویشته د پاکستاني پوځ، نو بیا یې په مغو ځای پرېښو او دی وتښتېدو. نو د دی ښکاره ظلم روان دی، باید مخنیوی وشي او دو ته یې پرې نه ږدو چې نور مطلب په موږ او مسلمانانو او په غریبانانو باندې ظلم وکړه. نو مامې رضا به کلکه ورته ساتو انشاءالله. دغه یو پیغام زما وه چې مطلب د ما د سترګو لیدلی حال وه. قزاقنجي کې یو مهم غټ ښار دی په کوټه کې، دلته یو ځوان بلوچ ډېر ښایسته ځوان شهید کړه او په ښکاره ډول. بالکل، الله دې اجر درکړي، کور دې ودان. زه مخکې د دې چې بیا بل ملګري ته وخت ورکړم، یوه بله سناریو هم درکوم تر څو تاسو پوه شئ چې شرایط څومره شدید دي په پاکستان کې. کله چې د غزې د له منځه وړلو پلان ونیول شو او وغوښتل شوه چې په غزه کې نسل وژنه وشي، لومړنی کار چې بنجامین یتنیاهو وکړ، د هغې ځای نه یې ټولې رسنۍ راوبستلې تر څو هیڅکله هغه انځورونه کوم چې د وحشت او د نسل وژنې انځورونه دي هغه په نړۍ کې خپاره نه شي. اما د هغې نه وروسته ځینو خلکو وشو کولی چې د خپلو موبایلونو په واسطه هغه آلات تر خلکو ورسوي. بنان په پښتونخوا کې زما کوم ویده اصلي پښتانه چې دي، خپل بد وضعیت دی، که هغه اقتصادي بد وضعیتي، که هغه امنیتي بد وضعیتي، که هغه دهشتګردي بد وضعیتي، که هغه د ځمکو چوري، که هغه مفلسي، دغه بد وضعیت دې راواخلي تر نړۍ پورې دی د خپلو موبایلونو له لارې ورسوي. زما په چیتا باندې غږ دی، زما په چینګو باندې غږ دی، زما په مینګو باندې غږ دی، زما په وحید دوراني باندې غږ دی. د دې په ځای چې ته کښېنې او په ټیک ټاک کې د خپلې مېرمنې بحث وکړې یا په ټیک ټاک کې خپله مېرمنه د ولي الله نه وګټې، بهتره دا ده چې که چېرته ته واقعا پاکستانی او د پاکستان په خلکو دې زړه درد کوي، د داسې یو انسان په توګه چې په ټیک ټاک کې ته یو ستر پلټفارم لرې، د پاکستان د عام ولس د بد وضعیت حالات تر خلکو ورسوي تر څو د پاکستان مرتد فوج د 240 میلیونو خلکو د نسل وژنې نه لاس واخلي. جناب پښتون زلمی صاحب، الله مو راوله. مهرباني. مهرباني ډاکټر صاحب، ډېره مننه ستاسو.
ډاکټر صاحب لکه څنګه مسله دی موږ ته چې کوم دی غټه مسله چې کوم دی هغه د پښتون که د هر ځای پښتون دی که د دنیا په هر ګوټ کې چې پښتون اوسېږي که نه نو هغې ته مسلې د امن مسله دی. زموږ ته غټه مسله ده د امن او موږ صرف د هر ریاست نه که هغه طالب دی او که پاکستان فوج دی موږ صرف دا یو مطالبه کوو چې موږ ته امن راکړه. امن ژوند دی، امن سکون دی، امن چې امني ته به سکول ته لاړ شي، چې امن نه وي ته سکول ته نشي تللی، په لاره کې به تا ته بم ایښي، ته به وژل کېږي. که امني ته به هسپتال ته لاړ شي، ته به مطلب ته به روزګار وکړي، ته به بازار ته لاړ شي، ته په دنیا کې هر ځای کې چې وګورې نو امن چې نو کاروباري. نو موږ ته چې پکار دی امن پکار دی. موږ ته دا نه دی پکار چې زما حکمران دی طالب وي، زما د حکمران دی جمهوریت وي، زما د فوج وي، زما د هر څوک چې وي. زه خوایم چې ما باندې د یو نیتنیاهو دی زما وزیر اعظم کی، خو چې ما ته اول شی چې ما ته دی مهم دی هغه اسلام دی. اسلام نه مهم په دنیا کې ما ته یو شی نشته. او دویم ما ته مهم چې کوم دی امن دی، چې ما ته امني زه فوج هم منم، زه اسلامي امارات هم منم، زه نیتنیاهو ان تر دې ورور فکر کوئ په پاکستان کې د پښتنو او د بلوچانو او د کشمیریانو امن شته؟ خو همدا خبره زه کوم چې زه کوشش کوم زما لکه چې څنګه زما په پاکستان کې تحریک ته پی ټی ایم شته او همداسې نیشنل هم شته. لکه څه نه څه حده پورې که ته پی ټی ایم وګورې هغه لګیا دی کوشش کوي، هغه هم مذاکرات هم ورسره کړي دي فوج سره او هم چې کوم دی لګیا دی د دې په خلاف کوشش کوي او چې کوم ولس دی هغې ته وایي چې یاره دا ستا حق دی، دا ته په دې طریقه وګوره. نو که ته وګورې که ته وایې چې یاره جنګ، نو جنګ د یو مسلې حل هم نه دی. که زه اوس ووایم او تا ته پته ده نن سبا ډېر خلک په دې سوشل میډیا باندې لګیا دي، خاص کر وایي افغانستان کې موږ بیا جنګ سټارټوو او موږ به د طالب نظر. نو ګوره که ته جنګ سټارټ کړي نو ته هم به نور مرګ ژوبله وکړي، هم به نور خلک ووژني. او جنګ چې کم دی که نه دا د یو مسلې حل هم نه دی. مسلې حل چې ته راوباسې هغه به ته په داسې طریقه راوباسه چې هغه کې نه ته مطلب ده چې وینه تویه نه شي، مزید وینه تویه نه شي. که په جنګونو کې دی نو افغانستان به نن د دنیا تر ټولو ترقي یافته او د دنیا تر ټولو های لیول ملک دی. یو پوښتنه هم لرم جان، مثلا د پاکستان د مرتد فوج په خلاف چې یو یرغلګر فوج دی، که چیرته تاسو پرته د جګړې کومه لاره وړاندیز کوئ هغه به کومه لاره وي؟ هغه به لاره دا وي چې زه به کوشش کوم زه د خپل زه اول زما هغه دا دی چې زه وایم چې قام راټول شي. ځکه چې زه اوس ځینې خلک لګیا دي دا ګل خان دی، دا ګل مرجان دی او دا افغانی دی، دا پاکستانی دی. زه خو وایم چې اول به زه دا کوشش کوم چې زه پښتون د بل پښتون ورور جوړ کړم، هم که د افغانستان یا هم که د پاکستان وي. فرض وکړه پښتانه دې سره متحد کړه، زما عرض دا دی فرض وکړه پښتانه سره متحد شوه، بیا به ته د پاکستان د یرغلګر مرتد فوج په وړاندې څه کوي؟ مطلب څه به کوي؟ بابوجي سره به چیس کې مرتد منیر ته به وایي چې لور دې راکړه خیخي کوو، څنګه قناعت ورکوي تر څو هغو ستا نسل وژنه بند کړي؟ صحیح. زه به چې کله پښتون یو ځای کم، زه به بیا پښتون ته چې کله زه دا شعور ورکم چې دا ستا حق دی، زه به لاړ شم، زه به هم چې د ما کم یو ریاست زه به د ریاست سره کینم، ورته به زه ووایم چې زما دا مسلې دي، که ریاست زما مسلې په غوښتلې په احتجاج او په مزاحمت را نه کړي نو زه به بیا کوشش کوم چې زه داسې لار خپله کړم چې هم یې په زور ورنه واخلم. نو خو زه به اول تر آخر حده پورې دا کوشش کوم چې زه دا شی په جنګ باندې نه، زه په مزاحمت او زه په امن او زه په یو مطلب دا چې په داسې طریقې باندې چې هغې کې زه ما د قام یو بچي نقصان ونه شي، زما د که هر څوک زما د قام کې کوم چې د هغې نقصان ونه شي. بالکل. فرض وکړه ستا په کورنۍ کې 10 غړي دي او زه راځم 3 دانې درته یو ځل وژنم، ته راځې مزاحمت کوې، چیغې وهې، وایي چې والکه ولې دې وژل، زه درته وایم چې زه نور به یې نه وژنم. چې کله ته بېرته کور ته دننه کېږې بیا دې د کورنۍ 2 غړي وژنم، ته بیا راځې بیا مزاحمت کوې، زه وایم چې زه وبخې اشتباه وشوه، چې بیا دننه کېږې بل غړی دې د کورنۍ وژنم. او په دې شکل 3 ځلې ما خپله ژمنه ماته کړې او د تا د کورنۍ مې 6 غړي وژلي او د تا نیمایي کور مې درنه په زور اخیستی، بیا هم ته ما سره مزاحمت د لارې مخ ته ځې؟ ډاکټر صاحب دلته کې یو خبره ده، زه چې کم دی مطلب زما مخالف چې کم کس دی، مثال زما دښمن چې کم دی هغه 15 کسه دي او زه چې کم دی یو یم
او زما 5 کسانو سره چې کم دی هغې سره هر قسم اسلحه موجوده ده او زه تش لاس یم. زه خبرې ته درځم ډاکټر صاحب. یو شیبه زه به سناریو درکړم ورور. ستا د کورنۍ 10 نفره دي، وسله نه لرئ، مظلوم غریب بیچاره خلک یې، مونږ 15 نفره یو، وسلې هم را سره دي، ډانګي هم را سره دي، توپ و ټانګ هم را سره دی، زه د کور ته رادننه کېږم، ستا یو ورور هم وژنم، ستا مورکۍ بیبي ته کنځل هم کوم، تا نه هم ډانګی راتاوم، ښه صحیح دې پستوم. ته څه کوې؟ ته وایې چې یاره 15 نفره دي، کار چې راباندې کوي ودې کي؟ نه ډاکټر صاحب، زه به دې کې زه چې کم مطلب مانه کوشش کېدو زه به ته هر حده پورې ځمه. مثلا زه به داسې نه کوم. دا په مونږ زور نه رسېږي، ستا په ما زور نه رسېږي او زه ستا کور ته رادننه شوی یم او لګی یم ستا ورور وژنم، ستا کورنۍ ته توهین کوم، ستا مال درنه اخلم، ته بیا هم څه کوې؟ ته وایې چې یاره زه به مزاحمت کوم، ورته به وایم چې شکیب غلا مه کوه، ګوره ډانګی در سره دی، تېر شه، زما در باندې زور نه رسېږي. یا ته به هغې وخت کې وایې چې که زور مې رسېږي که نه رسېږي، که شکیب مې وژني زه به یا د عقل خوله ورماتوم. کوم شی تا ته منطقي ښکاري؟ زه غواړم په دې پوه شم. همدې خبرې ته زه درځم که نه ډاکټر صاحب، چې کله ما باندې مطلب داسې مطلب چې هغه ما باندې زوروري، زه به چې کم حده پورې زه تلی شم، اول به زه دې سره کوشش وکړم چې دا زه په انسانیت او په خبرو او په کیسه باندې زه ځان لرې وسکم مطلب. او چې بیا خبره ډاکټر صاحب مهرباني زما خبرې یو شي ته دې پام وي، کوم خلک چې درته ناست دي، که د چېرته کوم همسایه درته ناست وي او د تا دا خبرې واوري، سبا ته د ټوپک سره کور ته در راوړي او درته وایي چې تا خو ویلي وه چې زه بیا خپل وسې ته ګورم، اوس خو دې وسه نشته، پرېږده چې درنه غلا وکړم. ډاکټر صاحب زه چې کوم دی تا اول ستا کوم سوال وکړو، زه دې ما ته باید هغې جواب ته پرېږدې او بیا ته مهرباني کوم بیا سوال کولی شي او که بیا هر څه ویلی شي. لکه تا وایي چې مطلب تا باندې یو کس راغلو یا ستا کور ته راغلو، ستا باندې زورور شو، زه به عکس چې کم دی راغلو، زه به دې ته ته ولې راوختې، هغې ته به زه په خبره باندې ویم. صحیح شو؟ مطلب ته غل سره اول خبرې کوې، یعنې دا ستا منطق دی چې یو غل راغلی غلا ته، ته ورته وایې چې وروره په خیر راغلی، ولې راواوښتې؟ هغه به درته وایي چې خوله دې ماته شه، زه غلا ته راوښتی یم، زه دې ته نه یم راغلی چې تا سره غلا ته راواوښتو، زه به دې سره دې مزاحمت شروع کړم، خو په کم لیول چې داسې لیول سره چې زه ځان باید نور خراب نه کړم ډاکټر صاحب. زه به دې سره مزاحمت هم وکړم او هم به کورنۍ هم وساتم او هم کوشش وکړم چې ځان هم وساتم د کورنۍ. او که زه د سره اچانک مطلب لاس واچوم نو دا به خامخا ماته نور نقصان هم راورسوي، زما فیملی به هم نقصان وکړي او زه به د ده سره مقابله هم نه کړی شم. نو زه به کوشش وکړم چې دې سره په دې ډول باندې مزاحمت وکړم چې هم زما فیملی که زه چېرته تا په ځای جواب کړم، ګوره جان، که زه چېرته د تا په ځای جواب ووایم، ځکه هغه کوم شی چې ته وایې زه پوهېږم چې ستا هدف چیرې دی، ته دا وایې چې که چېرته غل زما کور ته راواوړي، زه به خپل میرمن بیبي، مورکۍ، خویندې، خپل ورونو ته وایم چې هله تشناب ته منډه کوئ، پټ شئ. هلته به پټ شو، پرېږده چې غل خپله غلا وکړي، ځکه ورسره سلا ده، د مونږ زور پرې نه رسېږي. کله چې غل لاړه بیا به سبا لاړ شو، راپور به ورکړو دغې ته، تاڼه کې به راپور ورکړو. صحیح ده که نه؟ دا یوه منطقي لار ده چې تا ته زیان هم ونه رسېږي او ته د غلو راپور هم ورکړې چې کیدای شي په آینده کې ونیول شي. دا ستا حل لار ده. صحیح ده ډاکټر صاحب؟ زه ستا خبرې واورم، همې صحیح په خبره باندې دې پوه شوم. خو ډاکټر صاحب لکه تا څنګه خبره وکړه چې زه به خپله فیملي ته ووایم چې واشروم ته لاړ شم، مطلب دلته کښېنه، همدا زه به کوشش وکړم چې زه هغه ټایم کې زه خپل د مطلب د سما کورنۍ چې کوم د هغې زه وساتم، هغې مطلب ظلم ونه شي، هغې باندې د هغې وینه تویه نه شي. هغې نه بعد به زه کوشش وکړم، زه به ځان برابر کوم ډاکټر صاحب، زه به بیا ځان برابر کوم چې زه باید هغې نه بیا غچ واخلم. چې زه برابر نه یم نو زه هغې سره مقابله نه شم کولی، نو زه ولې خپل ځان نور هم خراب کوم؟ نو کوشش به زه دا کوم. مطلب که چېرته غل راغه ستا د کور نه یې غلا وکړه، ته یې په اول ځل پرېږدې چې هغه غلا وکړي، بیا د هغې نه وروسته کوشش کوي چې ځان برابر کړي تر څو که بل ځل غل راشي چې دفاع وکړي. ډاکټر صاحب چې تا وس نه رسي ته به څه کوې؟ ته هغې سره اوس زه چې مین خبرې ته درځم که نه ډاکټر صاحب، چې زه اوس مزاحمت زه د دې پوځ سره جنګ شروع کړم. صحیح ده؟ زه چې دې سره جنګ شروع کړم نو ته څه وایې چې زه د دې مقابله کولی شم؟ زه دلته وایم زه به که چېرته ما نه پوښتنه وکړي چې ښځه ډاکټره د تا کور ته داسې غله ده راغله، ته به څه کوې؟ زما تا ته لنډ جواب دی، زه هغه کار کوم کوم کار مې چې راته رب ویلی. رب راته وایي چې د مال نه، د ناموس نه او د ځان نه ساتل فرض دي، او د مال او ناموس او ځان نه د ساتلو په لار کې که چېرته ته مړ کېږي، ته مړ نه یې، ته شهید یې. بس په داسې شرایطو کې
زه د دې په کیسه کې نه یم چې په ما څه ونه شي، بلکې په داسې شرایطو کې زه وایم که چیرته د مال، ناموس او عزت نه د ساتلو په لار کې زه مړ شم، زه شهید یم. د همدې د خاطره د پښتون کور ته غله نشي وراوښتېدی، ځکه ویره لري، ځکه پوهېږي چې پښتون د دې کیسه کې نه دی چې 10 نفره یو، 20 نفره یو، 30 نفره یو. که د پښتون ناموس ته برګ وکتل، سترګې دې راوباسي. پښتون داسې نه کوي چې ته په لاره روان یې، یو څوک په لاره روان دی، هغه سره یې مېرمن ده، 30 نفره بدماشان دي، مېرمنې ته یې سترګک وایي. پښتون وایي چې ښځه اوس خو 30 نفره یې زور مې نه رسېږي، ښځې ته وایي چې مخ ته شه، زه بیا چې کله مې زور ورسېده بیا به زه غچ واخلم. دا زما ستا د ایډیولوژۍ ترمنځ توپیر دا دی ورو. ډاکټر صاحب زه دې کې تاسو یو سوال لرم. ماته داسې وایي واده خو به دې نه یې کړی انشاءالله. نه ډاکټر صاحب ښه دی، ځکه زه یو مثال در کوم. فرض وکړه تا یو امریکایي سره واده وکړه او دا دې بوتله پاکستان ته، او په پاکستان کې 12 بدماشان ولاړ دي، او ستا د امریکایي ته وایي چې واه څه مال یې، ته راشه چې د تندي نه دې یو موچي واخلم. اوس به ته وایي چې زه خیر دی موچي دې والي، ځکه اوس د ما زور نه رسېږي، زه به یو ځل کور ته لاړ شم تر څو چې دوی موچي اخلي، ډانګی مانګی به راواخلم، بیا به ګورم. دا هغه څه دي چې زما اسلامي ایډیولوژي او زما د پښتونیزم ایډیولوژي اجازه نه راکوي، او دا هغه څه دي چې بلوچان هم نه قبلوي. اوس تاسو دا فورمول راوړی دی پښتونخوا ته چې نه، که د زور نه رسېږي ځان غلی ونیسه، چې هر څه در باندې کوي پرېږده چې ویې کړي. او زه خلاف نه یم، زه وایم دا ستاسو نظریه ده، دا ستاسو حل لاره ده، ولې ماته منطقي نه ښکاري. ډاکټر صاحب دې ځای کې زه یو کوېسچن تا لرم. تا ته پته ده چې پښتونخوا چې کوم پښتانه دي دا غلي نه دي ناست، هم مزاحمت جاري ساتي. او ته څه وایې چې زه نن ټوپک راواخلم، مثال د دې فوج یا د دې ریاست خلاف زه اوچت شم، نو ته څه وایې چې زه به ازادي واخلم دې ملک نه، که نه زه به د خپل څومره پښتانه دي که دا به زه په دې هر څه باندې مطلب زه به د پښتون کام نور هم شاته بوځم، نو ته څه وایې؟ لنډه پوښتنه درنه کوم، د دې پوښتنې د جواب دپاره څومره پښتانه لرئ په پښتونخوا کې؟ پښتانه خو تا ته ښه پته ده په لکاو پښتانه دي، خو دې کې داسې پښتانه دي چې هغې ته اوس دا تعلیم دا هغې ته اوس هم دا خبره نشته. خاص کر زه تا ته ووایم چې د پېښور پښتون چې کوم دی ګوره پښتون زلمی، ګوره صدقه دې شم، ما یو ساده پوښتنه وکړه، درته مې نه ویل چې لیکچر یې راکړه. تعداد راته وایه، که د تعداد یاد نه دی د زړه نه وایه، ستا په نظر څومره پښتانه دي دننه په پښتونخوا کې؟ 10 لکه، 20 لکه، 15 لکه، هر څومره چې ته وایې زه یې منم. خو زه خو چې ووایم چې یاره یو تقریبا چې ډېر کم هم که نه ډېر کم وي، یو 10 تقریبا 100-150 لاک خلک به وي. خو دې کې زه تا ته یو خبره لرم، 150 لکه خلک خو یو خبره زه تا نه لرم، همدې سوال سره که نه تړلي، همدې سوال سره تړلي. دې کې تا ته ښه پته ده چې داسې پښتانه شته چې هغه اوسه پورې تر دې نه دي خبر چې زه ما سره هغې سره ظلم شوی نه دی. خاص کر تا ته پته ظلم چې شوی دی قبایل سره شوی دی، د دې کې چې کوم دی صرف مزاحمت نن سبا قبایل خلک کوي. اوس په هغې نه غږېږو، زما عرض دا دی چې 150 لکه پښتانه دي، په دې خبرې باندې زه تا سره هم غږی یم. څومره پوج دی چې پښتونخوا کنټرولوي؟ 10,000، 20,000، 50,000 څومره؟ ډاکټر صاحب فوج چې کوم دی چې یو کس دی که نه، خو چې ته لاندې هغې سره چې کوم دی جهاز هلیکاپټر دی او ته لاندې ورته 100 کسان کېنوه، ته ورته لاندې 100 کسان کېنوه، هغه د یو کس مقابله نه شي کولی. زه منم، زما پوښتنه دا نه وه. زه وایم ته ما ته یو نتیجې ته ورسېدو چې په پښتونخوا کې 150 لکه پښتانه دي. زما عرض دا دی چې دا 150 لکه پښتانه څومره فوجیان کنټرولوي؟ پښتونخوا چې 150 لکه پښتانه لري، د څومره فوجیانو په واسطه کنټرولېږي؟ ته یې د زړه نه وایه، ستا په نظر 15,000، 7,000، 6,000 څومره؟ زه خو وایم چې دا چې کنټرولوي که نه چې ډېر شي نو 1000 کسان هم کنټرولولی شي. هغه داسې کسان چې دې سره اسلحه، هر قسم اسلحه چې تا باندې یو جهاز یو چت کو، تا په یو جهاز باندې مکمله پښتونخوا کنټرولولی شي. بالکل پوه شوم. اوس ته وایي چې 1000 فوجیان 150 لکه پښتانه په پښتونخوا کې کنټرولوي، دا ستا خبره ده صحیح؟ اوس د ما عرض دا دی چې که چېرته ته وایي چې 1000 فوجیان د سلا سره 150 لکه پښتانه کنټرولوي، که چېرته ته تقسیمات وکړې 1000 تقسیم د 150 لکه خلکو کې په یو فوجي باندې څو نفره رسیږي؟
ډاکټر صاحب دی کې ما تا ته یو پوښتنه دی سره تا ته ما یو دا خبره وکړه چې زه په مقابله کې شي که نه هغې ته راځم چې ته وایې دو سلا لري دو توپ لري هغه خبره مې د یاده نه ده وتلې فقط ما ته یو کار وکړه خیر دی 150 لکه تقسیم د 1000 نفر وکړه چې په یو نفر څو نفر رسیږي ډاکټر صاحب دا خو ډیر مطلب یو کس باندې بیا ډیر کسان مونږ کیږو که نه خو زه دا خبره ورته کوم ستا په نظر څومره رسیږي نو هغه ته حساب وکړه نو کلکولیټر خو ما سره څخه کنه چې کوم موبایل دی موږ صحابه ترې جوړ کړل شپېته زره مقابل کې ورځ کې د تحریک طالبان پاکستان مجاهدین او یا اتیا نفر وژن دا 1000 نفر خو دې 3 ورځو کې ختم شول پښتون زلمۍ سي محترمه ګورئ دغه ګورئ پښتون زلمۍ سي محترمه ورور بیان سرلاړو تا خو دې خو ډیر ځان کش کوتري مړه د اسلام اصول وبایداشنا یو شی وبایداشنا زما ټول ارس پښتون زلمۍ بل شي نه دی چې خدای ناخسته زه تا کم راولم یا د پښتنو یا د پښتونخوا ځوانانو ته توهین وکم زه وایم که چیرته ما او تاسو لکه اوس چې ته ما سره بحث کوي زه تا سره بحث کوم داسې محاسبه وکړو مونږ هغه وخت د مرتد منیر نه دا جګړه ګټلی شو مثلا که چیرته ما ته محاسبه وکړو چې مونږ 150 لکه پښتانه لرو او دننه په پښتونخوا کې 1000 نفره مرتد فوج تو کنټرولوي نو اول باید مونږ په دې پوه شو چې هر مرتد فوج باندې څومره پښتانه رسیږي د یو مرتد فوج په وړاندې 15000 پښتانه دي یعنی په یو نفر که ته 15000 پښتانه خوشي کې د هغه نفر بڼکې وباسي اوس دلته دویمه موضوع دا ده چې مونږ خو 15000 پښتانه لرو اما مرتد فوج سلا لري توپ لري توفانچه لري توپک لري اوس مونږ وایو چې 15000 پښتانه که زمونږ بې غیرته وخیږي 15000 نور که مونږ ولیږو خارج ته چې پیسې وګټي تر څو هغه پیسې راوړي چې مونږ قاچاقي سلا پې واخلو او 15000 نور پښتانه مونږ مخکې کړو چې د مرتد فوج د یو نفر په وړاندې وجنګېږي آیا مونږ دا جګړه ګټی شو که نه جګړه پښتون زلمی ورور مې جګړه ټول چې دی متماتکس دی جګړه چې دی ټوله حسابي ده صحیح ده چې ته ماته وایي چې مرتد فوج کوي دی اما زما د یو ژورنالست په توګه پوښتنه تانه دا ده چې 90 کاله کیږي مرتد فوج په تا کوي دی 90 کاله کیږي مرتد فوج تا وژني 90 کاله کیږي مرتد فوج تا ځمکه اخلي پس یو خبره خو شته مرتد فوج به حتما حساب و کتاب لري مرتد فوج به حتما برنامه لري کومه برنامه چې ما او تا نه لرو ته پوه شوې زما په هدف ډاکټر صاحب همدې خبرې ته زه اوس همدې خبرې سره خبره که نه چې زه تا ته وایم یاره ته څه وایې چې د کم خلک لګیا دي لکه د عبیده وایي چې مطلب طالب لګیا دی ټي ټي پي چې هغه د فوج خلاف جنګېږي آیا دې ته تا ته دا پته شته چې د کم خلک جنګېږي دا پس دا څوک جنګوي او دا چا راوستي دي او دا چا جوړ کړي دي آیا دا دې خبرې ځواب راکولی شي ډاکټر صاحب چې د کم خلک ولسوال خلک دي په پاکستان کې آیا دا چا جوړ کړي او څنګه جوړ کړي دي او د څه وجې دپاره جوړ کړي او نن سبا چې جنګېږي دا د چا دپاره جنګېږي زه فکر کوم ټي ټي پي په ابتدا کې د پاکستان د فوج د خوا جوړ شوې یوه ډله وه تر څو شدت پرستي رایج کړي اما د دې ډلې مدیریت هیڅکله د پاکستان د مرتد فوج په لاس کې نه و ټي ټي پي شاید په یو دوران کې کار شوي د پاکستان د مرتد فوج لخوا تر څو دننه په پاکستان کې ځینې هغه خلک چې په یو شکل د اسلام په نوم باید ترور شوي وو هغوی ترور کړي اما اوس دا ډله د پاکستان د اوسني نظام د کنټرول نه خارج ده دا داسې ده لکه یو وخت چې ما او تا ملګري فکر وکړه دواړه نسوار وهو ما او تا د نسوارو ملګري یو درز یو پیره ته وایي چې زه نور نسوار نه وهم زه سګرټي ته مخه کوم کله چې تا سګرټي ته مخه کړه اوس ته د ما په پاره کې نه اوس ته د چرسیانو په پاره کې زه د نسواریانو په پاره کې یم اوس که سبا ته زه د نسواریانو په ډله کې ناست وم او ماته یو څوک وایي چې پښتون زلمی خو د تا ملګری دی زه وایم د ما ملګری و هغه وخت زما ملګری و چې د نسواریانو د ډلې و هغه وخت زما ملګری و چې کله به مو په یو توفداني کې لاړې توکولې اوس نه دی اوس سګرټی وهي اوس چې دی د چرسیانو ملګری دی سو ټي ټي پي از د سیم شاید یو وخت کې د فوج همکاره وه شاید یو وخت کې طالبان د پاکستان د مرتد فوج سره همکاران وه اما اوس نه دي سو دلته مونږ ټي ټي پي پسې نه ګرځو هغه یو ډله ده بلا ورپسې زما عرض دا دی چې پښتانه دننه په پښتونخوا کې څنګه د پاکستان د مرتد فوج نه وژغورو که چیرته مونږ وایو چې مونږ آماده نه یو مرتد فوج کوي دی اوسه پورې وخت نه دی نو دا خو 90 کاله شو چې مونږ دا خبرې کوو که پلان جوړ نه کړو که برنامه جوړ نه کړو خو خبره خرابه ده ډاکټر صاحب همدې موضوع سره تړلي همدا خلک دي که نه
دا خلک په پښتونخوا کې لګیا دي هم دې پوج خلاف لګیا دي که نه. نو دې ته زه همدا خبره کوم چې ته وایې چې اوس د دې یو وخت کې د دې ډله او دې نه مطلب جدا شوي ده. نو آیا دا خلک ځي جی ایچ کیو ته ولې نه ځي؟ آیا دا خلک اسلام آباد ته ولې نه ځي؟ آیا دا خلک لاهور ته ولې نه ځي؟ که دا خلک وایي چې یاره موږ دلته اسلام راولو، دلته دین راولو، دلته شریعت راولو، که ته وګورې په دنیا کې تر ټولو ښه خلک چې کم دي پښتانه دي، تر ټولو ښه مسلمانان چې کم دي هغه پښتانه دي. زه خو وایم په دنیا کې چې هر ځای د پښتون په شان اسلام ته قدر به یو چا نه وي ورکړی. زه به عرض لرم، زه به ابو عبیده ورور ته م وخت ورکړم، بېرته به تا ته م وخت درکړم. ولې یو عرض لرم، موږ نشو کولی ووایو چې ټي ټي پي ګناهګاره ده، د دې د خاطره زه نه راپورته کېږم، خپله ازادي نه اخلم. زه وایم ټي ټي پي ګناهګاره، پي ټي ایم ګناهګار، پي ټي آی ګناهګار، اما د پښتونخوا خلک باید په یو شي پوه شي چې دوی اوس د پاکستان د مرتد فوج د ظلم لاندې دي، په دوی یرغل شوی. که چیرته یوه ډله د دوی ازادي نشي اخیستی، دوی دا نشي ویلی چې والا زه به څه کوم. تاسو د یو ولس په توګه باید راپورته شئ. ستا په کوڅه کې باید د پاکستان د مرتد فوج یو ځواک تیر نشي. که هر څوک د خپل کور نه ساتنه وشي، کوی موږ پښتونخوا ازادولی شو. ابو عبیده ورور ستړی مه شي، الله دې راوله. نور ملګرو نه بخښنه غواړم، زه ځکه بحث ډېر اوږدوم د ځینو ملګرو سره، تر څو د پښتونخوا ځوانان لکه د پښتون زلمي غوندې چې ما سره بحث کوي، خدای دې د اجر ورکړي، د موږ دغه بحث د دې لامل شي چې د پښتونخوا خلکو ذهن لږ څه نور هم خلاص شي او زه په هغه مشکلاتو پوه شم کوم ته چې زه متوجه نه یم. ابو عبیده ورور ستړی مه شي، الله دې راوله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. علیکم السلام. الله دې وکړي چې تاسو راته روغ جوړ وي او الله رب العزت دې عاجله شفا درکړي. مننه صاحب. لومړۍ خبره خو دغه د پاکستان لومړنۍ موضوع چې تاسو راخیستې وه، اوله په دې باندې وګرځېږو چې کله د سعودي او ترکي او پاکستان دغه د امن د معاهدې تړون وشولو، نو اوس به سعودي پاکستان ته پیسې ورکوي او ترکي به دوی ته هغه ورکوي، اسلحه ورکوي، تر څو بیا ړندې به بارې په وزیرستان، په شمالي وزیرستان، په خیبر پښتونخوا، سراتیریږه، په بلوچستان کې بیا بمبارۍ شروع کړي، تر څو عام مسلمانان، عام مسجدونه او عام خلک بیا ټارګېټ کړي. راځو د دې پښتون ورور خبرو ته چې پښتون ولې موږ باید داسې وکړو یا موږ باید مزاحمت وکړو دوی پر وړاندې باندې، یا موږ باید زموږ تاریخ یا زموږ د نیکونو تاریخ یا زموږ د اسلافو یا زموږ د صحابو ورپسې تېرېږي، د 1400 کاله کېږي چې زموږ تاریخ تېر شوی ده. موږ خو دغسې روایات یا زموږ دغسې روایات نه دي راغلي، نه په اسلام کې راغلي، نه پښتو کې، چې یو انسان دې راننوځي زموږ کور ته، زموږ بې عزتي او بې حرمتي دې کوي او بیا دې غلی پاتې کېږي. پښتون صاحب د اسلام په سر باندې غیرت نشي کولی، د قرآن په بې عزتۍ باندې غیرت نشي کولی، د خپل پلار د قاتل پوښتنه دې وکړه، د خپل مور د لوپټې پوښتنه دې وکړه چې هغه بې عزته شوي دي. په سوات کې زموږ خویندې په زندانونو کې حملونه راوړل چې زموږ د سوات خویندې یې بوتلې زندانونو ته، زموږ خویندې په کفارو باندې خرڅې کړلې. هغه مجاهدین چې نن سبا یې ته یادوي، هغه ستا لپاره د ځان په سینه پورې بم تړي، په یو کینټ باندې ورځي، ځان الوزوي، خپل بچیان پرېږدي، خپل مور او پلار پرېږدي، خپله تورسرۍ پرېږدي، ستا لپاره یې پرېږدي، ستا د عزت لپاره یې پرېږدي. آیا څوک به د پیسو لپاره دومره لیونی شي د یو 10-15 زرو ډالر لپاره څوک ځان پورې بم وتړي چې دا دنیا هم خرابه کړي او هغه دنیا هم خرابه کړي؟ پښتون صاحب، دا کوم شعور، دا کوم فکر چې تاسو درکړل شوی ده، دغه فکر د اسلام فکر نه ده، دا د پښتونولۍ فکر نه ده. تاسو د خپلو نیکونو تاریخ ته لاړ شئ، تاسو د وزیرستان تاریخ ته لاړ شئ، تاسو د افغانستان تاریخ ته لاړ شئ، د خپل د پښتونولۍ تاریخ ته لاړ شئ. که چیرې په اسلام غیرت نشي کولی، د پلار قاتل خو د غاړې نه راونیسه، د ځمکې نه ووهه. موږ چې بېوسه شو، پښتون زلمه وخت راکوي، تاسو خبرې ډېر مونږ ډېر ته غوږ وو، موږ چې ډېر بېوسه شو ځان پورې تړو پې ورځو. موږ چې په کینټ باندې ننوځو، نن چې ته وایې چې پښتونخوا کې 1000 عساکر ټوله پښتونخوا هغه کوي کنټرولوي، موږ په یوه کینټ باندې 4 نفره ورننوځو، ټول کینټ کنټرول کړو، یا 80 دا میډیا پې شاهده، دا ټویټر پې شاهده، دنیا پې شاهده چې دا موږ په ورځ کې تسلیموو. د هنګو کیمپ راواخلې، پسې راتېرېږه، د باجوړ کیمپونه پسې راواخلې، پسې راتېرېږه، د شمالي او جنوبي وزیرستان کیمپونه پسې راواخله. ګلاب داسې خبره خو نه ده چې مونږ لګیا یو د چا د یو چا په خوله باندې چې یو څوک ماته پیسې هم راکوي، بیا زه د هغه د ډرون د ګزار لاندې ځان سینه سپر کوم چې ما په ډرون باندې وله. دا خو عقل نه وتلې خبره ده جانان صاحب. او دا تحریک طالبان چا جوړ کړی نه ده، دا د علماو جید علما 1500 علماو جید فتوا باندې راوتي خلک دي، دا راوتل د ظلم په خلاف باندې. اوس دلته وشو لکه رسول صلی الله علیه وسلم چې د آیاتونه راغلل د قرآن چې تاسو ته اوس اجازه شوې ده چې تاسو توره راواخلئ د ظلم په خلاف باندې. اوس ماته دا پکار ده پښتون صاحب چې وقاتلوهم حتی لا تکون فتنه ویکون الدین كله لله،
تر هغې پورې وجنګېږئ تر څو دا فتنه ختمه نه شي او تر اخره پورې وجنګئ تر څو دلته د الله دین حاکمیت را نه شي. او پښتون صاحب ته په کومه جنډۍ لاندې د کوم ړوند بیرغ لاندې خبرې کوي؟ ابو عبیده صاحب زه وخت ورکوم بیا محمد ورور ته بیرته پښتون زلمي ته ما د پښتون زلمي یو عرض ته دی ځکه زه غواړم عادله پاتې شم په بحث کې. هغه وایي چې داسې نه شي چې ستاسو د دې جهاد پایله داسې وي لکه افغانستان چې تاسو د پاکستان مرتد فوج خو له منځه یوسئ اما بیرته موږ داسې اوسو چې په هرو 10 نفرو کې مو 4 نفره په کور کې ډوډۍ ونه لري. بیرته موږ داسې اوسو چې انجونې مو په مکمل شکل مکتب ته د تګ اجازه ونه لري. بیرته موږ داسې اوسو چې په ټوله نړۍ کې مو څوک په رسمیت ونه پیژني. سو پښتون زلمی ورور وایي چې که زه چیرته جهاد کوم هغه وخت به کوم چې زه مطمئن شم چې د مرتد فوج نه وروسته بدتره شرایطو سره نه مخ کیږم. او دا هغه څه دي چې هر هغه څوک چې د ټي ټي پي نه دفاع کوي یا هر هغه څوک چې دننه په پاکستان کې د مرتد فوج خلاف د یو خوځښت نه دفاع کوي باید د هغې خوځښت منشور وروسته د بریا نه مو وایي یا نه موږ یوازې جنګیږو چې مرتد فوج له منځه یوسو ولې تر اوسه پورې منشور معلوم نه دی. لکه منظور پښتین چې وایي چې موږ یوازې غواړو پښتانه یو ځای کړو. کله چې ترې نه پوښتنه کوي چې یو ځای دې کړه بیا به څه کوي وایي نه پوهېږم. سو په دې اړه تاسو څه وایي؟ ډاکټر صاحب محترم، اول خو چې پاکستان کې موږ د شریعت د نظام لپاره خپل ځانونه خپل کورنۍ خپل مالونه قربانو تر څو په پاکستان کې شرعي نظام راشي او دلته امن قایم شي. نه پښتانه ته کې د سر خطر وي، نه بلوچي ته، نه سندي ته، نه پنجابي ته، نه بل ته، نه بل ته. موږ د ټولو د امن لپاره لګیا یو. بیا چې کله موږ حاکم شو هغه چې شریعت موږ ته اجازه راکوي هغه موږ ته قرآن او سنت اجازه راکوي د نړۍ سره په هغې تعامل کې موږ ځو په هغې شیانو کې به موږ ورسره ځو چې څنګه. اوس عرض دا دی صفقه شم ګوره عرض دا دی چې که چېرته ته د شریعت نظام غواړې د مرتد فوج د ختمېدو نه وروسته به ستا امیر څوک وي دننه په پاکستان کې هېڅوک یې په اړه نه پوهېږي. آیا ته د اقتصاد وزیر لرې هېڅوک یې په اړه نه پوهېږي؟ آیا ته کومه اقتصادي برنامه لرې هېڅوک یې په اړه نه پوهېږي؟ آیا دننه په پښتونخوا کې د ټي ټي پي په توګه تا خپل منشور د خلکو په کورونو ویشلی تر څو خلک راپورته شي د تا سره ودرېږي؟ ډاکټر صاحب محترم، دا خو اوس د جنګ پیل دی، اوس د جنګ حالات په دې حالاتو کې نو وزیر ټاکل کېږي. دا د افغانستان د طالبانو د افغانستان د مجاهدینو دا هیله نه وه چې څوک به وزیر وي او څوک به دفاع وزیر وي. هېچا دا هیله نه درلوده، توقع هم نه درلوده چې افغانستان به بیا بیرته دومره پرمختګ کوي. ابو عبیده ورور صدقه دې شم، کله چې طالبانو جګړه کوله 25 کاله د جمهوریت په خلاف او د امریکا په خلاف د دوی ټول نظام معلومو، د دوی امیر معلومو چې یو ورته شهید که بل امیر وټاکه، هغه چې ورته شهید که بل امیر وټاکه. د دوی ویان معلومو چې ذبیح الله مجاهد چې اکثر خلکو فکر کو چې روبات دی. د دوی د بودیجې برخه معلومه وه کوم چې د اقتصاد وزارت پورې اړه لري. د دوی په هغه سیمو کې چې امریت یا هغه سیمو کې چې دوی کنټرولولې هلته یې حتی د ښوونځیو د ښوونکو نه د حاضرۍ پوښتنه کوله. پس ډاکټر صاحب محترمه، موږ په هر ځای کې یعنې په هر چې پاکستان کې ورته صوبه ویل کېږي د هر ولسوالۍ ولسوال شتون لري، د هر ولایت والي شتون لري، د هر ځای کې هر ته پنجاب او شمالي او جنوبي پنجاب او د بلوچستان پورې موږ والیان لرو. تاسو تحریک عمر میډیا هر کال چې کله د دوی امریت چینجېږي یا د هغوی کسان چینجېږي یو ځای نه بل ځای ته لېږدول کېږي، حتی د والي کماندان د حتی تر واړه سربازو پورې د دوی هغه قرآن نمبر راځي. زه به په دې برخه کې یو پوښتنه کې ډاکټر صاحب ته بیرته وخت درکوم. پښتون صاحب یاداشت وکړه. فقط ابو عبیده یو ورور یو بل ځای کې چیلنج کوم، بیا د هغې نه وروسته وخت محمد ورور او فرهاد ته ورکوم، بیرته راځم. ابو عبیده ورور زه مو دلته چیلنج کوم. مثلا تاسو وایئ چې ټي ټي پي دننه په پنجاب کې مونږ لرو، په پنجاب کې رئیس لرو، کومندان لري او ټوله برخه لري. په پنجاب کې خو تر اوسه پورې مونږ داسې یو پیښه ونه لیده چې په هغې کې د مرتد فوج کوم ځواک وژل شوی یا د ټي ټي پي عملي فعالیت شوی. ما تر اوسه نه دی لیدلی. که چېرته تاسو راته راپور راکړئ چې چېرته ټي ټي پي یا د ټي ټي پي د پنجاب ډلې څه کړي. دغه خبره ما هم کوله. زمونږ پښتون صاحب زمونږ د پنجاب والي امیر صاحب معاویه دی د حفاظت وکړي. په جنوبي پنجاب کې په ډیره غازي خان کې زموږ حملات کېږي ورځ په ورځ باندې د تحریک طالبان پاکستان مجاهدین 11 بجې باندې د عمر میډیا هغه ته عملیات چې کېږي هلته خپرېږي په عمر میډیا باندې. او زموږ مختصر عملیات چې کوم ځای کې زموږ تصرف زیات وي هلته زموږ عملیات زیات وي، دا حقیقت دی. او چې کوم ځای کې مو وس نه رسېږي لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هر څوک تر خپل وسه پورې مکلف دی. نو په پنجاب په جنوبي او شمالي پنجاب امیر ابو عبیده یو ټوکه
سره کوم مطلب دا د پنجاب د ډلې مشر مو چې دی لږ عدم تشدد والا دی نه هغه ته مشکل نشته دی. ما درته وویل چې په ډېره غازي خان او په شمالي او جنوبي پنجاب کې عملیات کېږي، بار بار افسران ټارګېټ کېږي، د دوی ترور ویډیوګانې زموږ سره موجودې دي، خو دلته زه په لایف او ټیک ټاک باندې نشم ښودلی چې دلته چې لایف بین کېږي. نو هغه عملیات په ټویټر، په ټلګرام او په واتساپ چې د عمر میډیا مستخه هغه دي لینکونه دي، تاسو د هغې ځای نه کتلی شئ. انشاءالله بیرته تاسو ته راځم، ځکه زه په دې برخه کې بیا هم چلنجوم، لکه زه کولی شم بیا پوښتنه دا وکړم د اوس نه کوم، ولې تا ته وخت درکوم چې په اړه فکر وکړې. د عدم تشدد او د ټي ټي پي د مبارزې ترمنځ کوم توپیر نه وینم، ځکه تاسو هم لګیا یاست درزېږئ، هغو هم لګیا دي مزاحمتونه کوي، ولې پایله موږ تر اوسه پورې نه ده لیدلې. او دا هغه پوښتنه ده چې انشاءالله پښتون زلمی ورور او عبیده ورور کولی شي په خپل وخت کې جواب ورکړي. محمد ورور، محمد شاه الله دې راوله، ستړی مه شي. محمد شاه خان، ستا نظر اورم په ټوله کې د دې مسایلو په اړه. تاسو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډاکټر صاحب ډېر خوش قسمته یم چې تاسو سره خبرې کوم. ماشاءالله ته خو د افغانستان یو ستوری یې، دنیا دې پیژني، ډېر خلک دې پیژني. خبره دغه د عبیده هم خبرې وکړې، داسې مو چې کله د پښتونخوا خلکو سره د لایپو کې کینم، نو دی چې زه ورته وایم چې یاره د ټي ټي پي دې سره ودرېږي، هغه که هغه یې چې که افغانستان رقم حکومت مونږ ته دلته راولي چې کوم عمارت اسلامي جوړ کړه، دا مونږ نه غواړو. مونږ سکول غواړو، مونږ ژوند غواړو، مونږ مطلب ډاکټر غواړو، انجینر غواړو. مونږ دا نه غواړو چې دی دلته روشي دلته لګیا وي. په کور اول دا و چې عمارت اسلامي په افغانستان کې اصلاح وستلي وه، نو د هغې په وجه به دی تا دلته کامیابي په لوس وي راغلې وه. حتی چې دلته ټي ټي پي هم په دغه وجه کامیابیږي نه. نور مفکوره د عمارت اسلامي د ټي ټي پي وادو، خو مسله دلته دغه دو چې د ولته نظام سخت کړه ده، ویای چې موږ دا رقم نظام نه غواړو. بالکل دلته یو پوښتنه زه لرم مشره د تاسو نه، ځکه زه پوهېږم تاسو د عام ولس غږ یاست. زه دلته یو پوښتنه لرم. زما په نظر که چېرته زه ټي ټي پي د پاکستان د مرتد فوج سره مقایسه کړم، زه بیا وایم ټي ټي پي تی غوره ده، ځکه که چېرته تاسو اوس دغه اوسنی نظام ورکوي ټي ټي پي ته، د اقل دننه په پښتونخوا کې به ستا په زرګونو ځوانان او د دې ځوانانو مړی ژوندی نه ورکېږي. د اقل دننه په پښتونخوا کې به بیا نظامي عملیات نه کېږي. د اقل دننه په پښتونخوا کې به د تا د کلي نه، لکه د دیرې نه، ستا سیاسر نه ویستل کېږي، د سړک سر ته به نه راوستل کېږي. پس که چېرته تاسو وایئ چې مونږ ځکه اوس د دې ډلې تر شا نه درېږو، ځکه چې امارت چندان توره نه ده کړې، که چېرته تاسو امارت مقایسه کوئ د پاکستان د مرتد فوج سره، زه بیا فکر کوم د امارت د مشرانو یو تار مردار ویښتم د ټول مرتد فوج نه بهتره دی. مثال یې درکوم، ولې یو مثال یې درکوم چې ونه وایي چې یاره شکیب ته غیر عادلانه خبره کوي. د پاکستان مرتد فوج 3 برخې لري په نظامي برخه کې، او زه غواړم عام ولس په دې باندې پوه شي، په ځانګړي ډول د پښتونخوا ځوانان ورباندې پوه شي. یو ستاسو اردو ده، ځمکنۍ اردو ده، یو مو هوایي اردو ده، او یو مو سمندري اردو ده. دا 3 واړه اردوګانې جدا جدا کنټرول کېدې مخکې د مرتد منیر نه. اوس د دې 3 واړه اردوګانو مشر ځان نه چا جوړ کړی؟ مرتد منیر یې جوړ کړی. او د دې ټولو اردوګانو لاندې دوی د ریډ کراس په نوم یو خیریه بنسټ جوړ کړی. او د دې ریډ کراس په نوم چې کوم خیریه بنسټ جوړ شوی، هغه تلویزیونونه هم لري، هغه تجارتونه هم لري، هغه هوټلونه هم لري، هغه بنګلې هم لري. پس که سیستماتیک تاسو وګورئ، د پاکستان د ټولو خلکو ټکس راځي د دې په نوم چې دا مونږ د پاکستان پاک فوج ته ورکوو تر څو د مونږ نه دفاع وکړي. د پاکستان فوج پاک فوج دا فنډ رااخلي، ویشي په خیریه بنسټ. خیریه بنسټ د چا دی؟ د مرتد منیر دی. مرتد منیر د خیریه کار په نوم څه شی پې جوړوي؟ ځان ته پې شخصي هلیکوپټر اخلي، ځان ته پې بنګلې اخلي، ځان ته پې راډیو جوړوي. پس که چېرته تاسو د سیاسي اړخ نه وګورئ، د پاکستان ولس په اوسني نظام کې د موډرن نوکرانو نه کم حیثیت لري. پس حد اقل خو ټي ټي پي په تاسو شاید داسې یو ظلم ونه کړي. نو زه وایم په داسې شرایطو کې بیا تاسو څوک ټاکئ؟ او ډاکټر صاحب ښې خبرې دې وکړې، خو خبرو ته دې اشاره وکړه. دلته خلک کمپیوز شوي دي ډاکټر صاحب، په پښتونخوا کې ډېر خلک کمپیوز دي. په دا خوره مخکې جنګونه شوي دي، په 2000 نه وروسته چې دغه وخت کې په سوات کې ډېرې جګړې شوي دي. حتی چې مو په سوات کې ملګری و، ښه ملګری مې هغې مو ته یوه ورځ وی چې یوه ورځ شپې 3 کسان روغول د طالب په جمعه کې
روغ ول وایي چې موږ ته مړۍ روکوي، موږ چې ډوډۍ ورکوي وایي په سترګه کې لږه چنګاره وه، لږه کږه وه. وایي چې ډوډۍ چې وخوړله لوړل، سبا سهار ته بیا هغه روغ ول په اردای کې هماغه وساره ووایي چې مو ته یې ووایي چې تاسې بېګا شپې په هغه ته مړۍ ورکړو د طالبانو ته. وایي چې مو ورته ووایي چې یو ته وساره وې، وایي چې وایي چې خبرې ونه کړي نوره، که څوک دې خبر کړل یا دې چا ته څه ووایي بیا دې په ستکه وبوسو. وایي چې لوړل کنې مونږ یې وړو جیګولو وړو یې چې دا خبره مو ته کړې نه وه. نو ولته خلک کمپیوز شوي دي، د طالب په جمعه کې دي، ټي ټي پي په جمعه کې ولته د خلک جوړ کړي دي ایسای، چې د هغې نه خلک په ویره کې دي. اوس ډېر خلک دا یایي چې دغه ټي ټي پي چې دو د ایسای جوړه کړې دو، پنجاب جوړه دو، دا ځکه ټي ټي پي ته ډېرې غټې مسالې جوړې دي. زه منم درسره مشره، منم، فقط چیلنج کوم مو دلته ولې یو ولس کنفیوز اوسي. دوه دلیله دي، یا دا ولس بې سواده دی یا دا ولس بې غیرته دی. هر هغه څوک چې کنفیوز پاتې کیږي، بې غیرتي په دې معنی چې نه غواړي پوه شي چې څه روان دي، پروا یې نه لري. وایي چې بس د ما سګرټۍ یو دانه واده وکړم، 2-3 ماشومان راوړم او په کنډواله کې خپل ژوند تیر کړم، دې ته زه بې غیرته وایم چې دې نه بل فکر ونه کوي. او کله چې وایم بې سواده یي، هغه انسان چې هغو په سیاست نه پوهېږي، هغو په ماتماتکس پالیټکس نه پوهېږي، په ډیپلوماسي نه پوهېږي، هغه دا چا ډول ته چې دی ګډېږي. بس که چېرته موږ وایو چې په پښتونخوا کې ولس کنفیوز دی، دې کې خو نو موږ نشو کولی چې والا ووایو چې دا د مرتد منیر اشتباه ده چې ولس کنفیوز دی، یا دا د ټي ټي پي اشتباه ده چې ولس کنفیوز دی. ولس که خدای خو هم کنفیوز کړی نه دی، خو ولس خپله کنفیوز دی. او شاید یو دلیل چې ولس کنفیوز دی د جنګیر خان فلمونه وي. نو زما عرض دا دی چې موږ دغه ولس څنګه د کنفیوژن نه راوباسو تر څو ځانونه وساتي. نو کنفیوژن خو دا خبره ده چې ټي ټي پي ته په کور دی چې د خلکو سره ښه رویه وکړي، کوم ځای کې چې یا پوستې نسي یا زیونه نسي، هغې سره ښه مینه وکړي، محبت وکړي. دې په وجه به د خلک پوه شي، خلکو ته په میډیا وضاحت ورکړي چې دا هغه بعضې کورونه چې د پښتون په ضد په پښتونخوا کې کېږي دا موږ نه کوو. دا مطلب ټي ټي پي باید ستا کنفیوژن ورسي. بلکل یې ورک کړي دی کنفیوژن، او ته خپله نه غواړي چې خپل کنفیوژن ورک کړي. مطلب که د تا په سر درد دي، ډاکټر باید ستا کور ته راشي دوا درکړي. که ډاکټر دې کور ته رانشي، ته خپله تر ډاکټره نه ځې. خو داسې ده که نه چې دا خلک خو ټول هم داسې پوهې نه دي که نه ډاکټر صاحب، او چې ټول داسې پوهېږي. ډېر داسې خلک شته چې پوهېږي چې دا کورونه حکومت کوي، چې دا کومه دمکه چې اوس په د سوات کې کومه دمکه وشوه، خلک یې چې دا ټي ټي پي کړي دو که نه. نو مو ډېرو ته دا وضاحت ورکړل ده چې دا د اروايي جیو نیوز نه یلی دي، د عمر خپله میډیا ده، پاکې هېڅ شا نشته. دا خپله ایسای کړي دو، دغه ولس نه، د پولیسو نه، حتی چې د پښتونخوا پولیس هم دی نه غواړي ویلي چې پښتون ده، پښتون پولیس هم باید مړ شي. نو دا نه دو چې سره بالکل بیرته راځم تاسو ته. جناب فرهاد رور ستړی مشي. فرهاد خان انشاءالله بس مو اورېدلی، زه غواړم ستاسو نظر هم پرې واورم، بیا بیرته وخت ورکوم پښتون زلمي ته. مهرباني صاحب. السلام علیکم ډاکټر صاحب، تاسو ته ټولو ملګرو ته سلامونه وي. زه ډېرې تفصیل سره خبرې نه کړم ځکه ټولو ملګرو همدغه تکراري بحثونه په دې خبرو وکړه. صرف یو 2-3 خبرې دي. د منظور پښتین نظریه زه تاسو ته وایم چې هغه څه نظریه ده، یعنې هغه همیشه دا فکر نه کوي چې په همدې عدم تشدد سره به مونږ د خپله مبارزه مخته یوسو. هغه زمونږ دوکان له یو ورځې راغلی او په کارخانو کې زمونږ د کمبلو دوکانونه دي. نو هغه نه هم دا پوښتنه تاسو چې کومه خبره کوئ چې په عدم تشدد باندې هېڅ نه زه کولی شم تصویر هم ولګوم، یعنې ځان نه وایم. نه یوازې مې پوښتنه وکړه، تا ویلې منظور پښتین راغلی او کمپلو دوکان ته مال شاید کمپله یې اخیسته. نه کارخانو له راغلی او کارخانو له هغه تېرېده، بیا مونږ ولیده، نو خلک راټول شو، هغه دوکان له راغی، بیا هلته کاوه. اوس کله ما خپله باندې دغه پوښتنه ترې وکړه چې یعنې دا مسایل چې مطلب مونږ همدا په خبرو باندې دا عدم تشدد باندې ستاسو خبره چې دې باندې دا نظریه مخکې بیایو، نو دا به څه مونږ له څه هغه به راله راکړه، رزلټ به راله راکړه. نو هغه یوه خبره وکړه چې پښتونخوا کې خلک کوشل شوي دي، یعنې د خیبر خلک باندې څه فتره چې هغه که فوج طرف نه وي او که د ټي ټي پي طرف نه وي، د کوهاټ خلک او د نورو علاقو خلک ورسره نه ودرېږي، نه یې خپل غم ګڼي. مشکل دغلته دی، پوه شوې. نو تر څو پورې چې دغه ټول خلک یعنې د یوې علاقې خلکو د بلې علاقې خلکو غم خپل غم نه وي ګڼلی او د خپل وروڼو غوندې ورسره نه وي ودرېدلي، تر هغې پورې مونږ هېڅکله د خپله مبارزه د هغه ته نه شو اړولی، جنګ طرف ته یا چې وسله راوچته کړو.
او صرف د خیبر خلک د ضلعو خلک د قبایلو خلک نشي روجېدلی او د فوج خلاف نشي ودرېدی دغه مشکل ده. بالکل. زه فقط دې برخه کې تاسو چیلنجوم. مثلا که چیرته ته غواړې چې خلک یو کړي، ته باید خلکو ته یو مثال واوسې. د مرتد فوج تر شا خلک ځکه ولاړ دي چې تېنه ویره لري، پوهېږي چې فوج ځواک لري، که د فوج خلاف خبرې وکړو بندي کېږو، وژل کېږو، ترور کېږو. د دې د خاطره د فوج تر شا ولاړ دي. اوس عدم تشدد کومه مبارزه چې په پښتونخوا کې روانه ده، د دې داسې هېڅ ګټه نشته چې زه تر شا ودرېږم. مطلب یو مثال درکوم. فرض وکړه زه په امریکا کې یو جنۍ پسې یم، ګرځم ورپسې، شاید د دې د خاطره چې سترګې ښکلي دي، شاید د دې د خاطره چې ماته آی لو یو ویلي، شاید د دې د خاطره چې زما پې زړه راغلی. اما که زه وګورم چې یوې جنۍ داړې م راوتلي، میخې غوندې ده، ښایسته م نه ده، نو تر شا یې ولې ودرېږم؟ بنان که چیرته تاسو وایي چې د عدم تشدد یوه دنده دا ده چې ولس سره یو ځای کړي، نو ولس وایي چې موږ د عدم تشدد تر شا ودرېږو، په سبا ډانګی راته نیول شوی، د عدم تشدد مظاهرو ته لاړ شو، په سبا مرتد فوج وژلي یو، پوښتنه مو پکې نه کېږي. یوازینۍ ګټه د عدم تشدد دا ده چې دوی ته یوه خولۍ ورکړي، او هغه خولۍ هم مفته نه ده، ته به ځې په خپله به یې اخلې. سو زه وایم که چیرته تاسو ملت یو ځای کوئ، باید د تاسو خو یوه ګټه هم د ملت دپاره وي چې د څه شي دپاره ملت یو ځای شي. خو ملت چې یو ځای شي بیا ګټې اندازه سړي ته لګي که نه، کله چې ملت یو ځای شوی نه وي. اوس په پېښور کې چې کوم خلک دي هغه حتی د منظور پښتون خلاف دي، او ټي ټي پي نظریه خو لږه ډېره خو مطلب خلکو لږه بروسه پې ساتله چې کم سے کم دوی به څه نه څه زمونږ د ازادۍ دپاره فکر وکړي. خو چې اوس په افغانستان کې طالبانو حالت ته وګورئ، نو هغې د وجې واضحه شوه خلکو ته چې دوی هم زمونږ مستقبل نشي جوړېدی. ګوره فراد جان، زه د داسې پوه کړم، فرض وکړه زه په دې لایف کې ناست یم، وایم چې مجردانو ما فالو کوي چې 1 میلیون فالوور مې پوره شي. اوس ټول مجردان راته ټیغ ټیغ ګوري چې مونږ تا فالو کړو 1 میلیون فالوور دې پوره شي، ولې د مونږ پکې ګټه څه شی ده؟ اما که چیرته زه دې خلکو ته وایم چې مجردانو ما فالو کوي چې 1 میلیون فالوور مې پوره شو، هر یو ته واده کوم. اوس هر مجرد پکې خپله ګټه ګوري، هغه وایي چې نه شکیب فالو کوي چې سبا ته واده راته کوي. سو زما عرض دا ده چې پی ټي ایم غواړي خلک یو کړي، اما خلک پوښتنه کوي چې د څه شي دپاره یو شو، هغه څه چې پی ټي ایم ورته ځواب نه لري. پی ټي ایم ځواب لري ډاکټر صاحب، پی ټي ایم ځواب لري. هغوی وایي چې د ازادۍ دپاره لویه ګټه یې ازادي ده. مونږ چې دا جنډه لګولې ده ډاکټر صاحب، دا جنډه مو چې لګولې ده، مونږ د پاکستان د شتون نه او د هغې سره د یووالي نه انکار کړی دی. صفا واضحه طور باندې پښتونخوا افغان یم، حتی زمونږ کارډونه هم بلاک شوي دي. صفا خبره چې وکړم، نو غټه ګټه یې ازادي ده. خو ازادي بیا څنګه چې عبیدر ور وویله، د هغوی نظریې خلاف دي خلک، هغوی هم نشي فالو کولی، هغوی تعقیب هم نشي کړی، ځکه چې هغوی نظریه د طالبانو سره تړلې ده. اوس د پوه شوم جان، تاسو وایئ چې پی ټي ایم یو ګټه دا ده چې د پښتونستان ازادي غواړو پښتونخوا خپلواکۍ، د مونږ کارتونه یې مونږ نه اخیستي، مونږ خپله جنډه لرو او مونږ خپله پښتونستان غواړو. نو کله چې تاسو پښتونستان غواړئ، بیا ولې د پی ټي ایم مشران په شمول د منظور پښتین وایي چې مونږ د پاکستان د قانون په رڼا کې خپل حق غواړو؟ دا داسې دی لکه زه چې وایم چې زه غواړم افغانستان آزاده کړم، خو د کاکا ټرمپ په مشورې به یې آزادوم، او د کاکا ټرمپ د قانون په اساس به زه افغانستان آزادوم. دا خو داسې نه کېږي که نه؟ یا بل مثال درکړم که پوه شوی نه وي. بل مثال راکړه. مثلا بل مثال درکوم، زه وایم چې زه په خپل موټر کې ځم، خو د ما موټر چې کوم دی هغه د ټرمپ موټر دی. دا خبره ته منې؟ داسې ده چې تر څو پورې چې ملت یو ځای شوی نه وي، د پښتونخوا ولس یو ځای شوی نه وي، هغې پورې دا امکان نه لري چې مونږ د مطلب بس دا تاسو خبره دروغ وکړو وایئ چې تاسو خپلواکي غواړئ. نه دروغ ولې وایو؟ نو که چېرته ګوره جان، په مجرد د دې چې ته وایې چې زه خپلواکي غواړم، بیا هغې ته ته شرطونه نه ټاکې. خپلواکي په څه شي راځي؟ په عدم تشدد خپلواکي راخیستل کېږي. اول به سره یو ځای کېږو، اول به ملت سره یو ځای کېږي، لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه چې د خیبر خلک او د هغو خلک باید څو ځلې مو ملت یو ځای که مثلا کومې جرګې کې تاسو په ملت غږ کړی چې منظور پښتین ته خلک نه وي ورغلي؟ خو هغه مسله د منظور پښتون نه ده که نه، مسله د ملت ده که نه. زه تا ته دغه خبره کوم ډاکټر صاحب چې په زما ګاونډیان دي، زه شینواری یم، هغوی افریدي دي، هغوی ما ته زما د فوج په سر باندې ودرېږي. حتی د پاکستان په پېښور کې دغه قانون ده چې د 10 کلاس نه د ښوونځي نه سړی فارغ شي، نو هغه ته بیا ډایرکټ د برتي هغه راځي، اډر راځي،
هغوی موږ ته وایي چې پاک فوج زموږ فوج دی، نو څنګه به داسې واضح طور باندې ته راوچت شي؟ حتی بیا به خپل ورور خلاف جنګېږي چې ستا ګاونډي دی، ستا ورور دی، پښتون د هغې خلاف به جنګېږي. اول به د هغوی نظریه بدلی، هغه به سره یو ځای کوي، د فوج خلاف به یې نظریه جوړوي. نو ته بیا کولی شي چې ته د فوج خلاف یا د هغوی نه ځان له سوچ ولري یا د پښتونخوا د ازادۍ سوچ او فکر ولري. تر څو پورې ملت یو ځای شوی نه دا هېڅ امکان نه لري. مننه. پښتون جان، زه فکر کوم ستا او د فرهاد نظر یو شی دی. فقط یوه پوښتنه لرم، که چېرته د پی ټي ایم موخه دا یي چې ملت اول یو ځای کې بیا انقلاب وکړي، زما پوښتنه دا ده چې د 2013 کال نه د خلکو د یو ځای کولو دپاره مبارزه شروع ده. د دې په ځای چې دا مبارزه رنګ راوړي، خلک نور هم سره جلا شوه. فرق راغلی دی ډاکټر صاحب، فرق راغلی دی ډاکټر صاحب. یو مثال دی، 2013 کال کې منظور پښتین آزاده ګرځېدی شو کور په کور، اوس ګرځېدی شي؟ اوس نشي ګرځېدی. 2013 کال کې د پی ټي ایم اکثریت رهبران خوشي ول، خپلواکه ول او که نه په خپلو کورونو کې ګرځېدل که نه؟ و بلکل داسې نه. اوس اکثریت شهیدان او بندیان نه دي؟ خو دی خو همدغه وجه ده که نه چې نو که چېرته تاسو وایي چې فرق دا دی چې مونږ غوښتل خلک یو ځای کړو، خو نه یوازې دا چې خلک یو ځای نه شوه بلکې مونږ هم په خپلو کورونو کې پټ شو او ډیری مو له منځه لاړه، نو دا خو تا تاوان کړی، خدای دې غرق نه کړه. دا داسې دی لکه ته چې وایي چې ډاکټره ما تجارت شروع کړی و 2013 کال کې او ما غوښتل دا تجارت مې ځکه شروع کړه چې زه میلیونر شم. زه درته وایم ښه 2013 د دې مطلب دا نه دی که ډاکټر صاحب چې خپله مبارزه پرېږدو که نه. نه زه وایم چې نه، خو که چېرته ستا تجارت غلطي باید پرېږدې. زه درته وایم 2013 کال کې د 100 روپیو خرما اخیستې وه، ته ما ته وایي د 2 لکو. زه درته وایم اوس باید میلیونر یې، ته ما ته وایي چې نه ډاکټر صاحب خرما خو چا اخیستې نه ده، هغه 2 لک کم لاړې. نو زه درته وایم چې تجارت پرېږده، خدای دې غرق نه کړه، په دې کې د ګټه نشته پرته د تاوان. نو داسې یو تجارت چې هغې کې ته تاوان کوي ولې مخته ځې؟ یعنې ستاسو د دې خبرې دا مطلب دی چې موږ د ټي ټي پي سره یو ځای هماغسې مبارزه شروع کړو، اسله راواخلو، مشین راواخلو او د هغوی خلاف جنګ وکړو. خو هغې کې موږ ته هېڅ لکه څنګه چې پښتون زلمي هم دا خبره وکړه، محمد ورور هم دا خبره وکړه، هغوی کې موږ ته څه مستقبل نه ښکاره کېږي. نه ګوره په افغانستان کې اول زه درته خپل نظر وایم، زه مې خپل نظر درته وایم. زه د پښتونخوا په خاوره کې نه اوسېږم او زه ځان ته دا حق نه ورکوم چې تاسو ته وایم چې کومه لاره غوره کوئ، ځکه زه نه پوهېږم چې مرتد فوج په تاسو څومره ظلم کوي، زه نه پوهېږم چې ټي ټي پي څوک ده، زه نه پوهېږم چې پی ټي ایم په کوم شکل کار کوي. زما د تاسو نه غوښتنه دا ده چې تاسو پی ټي ایم په کافي اندازه باندې، مطلب فکر وکړه تاسو پی ټي ایم د 10 کالو دپاره امتحان که، د دې په ځای چې تاسو ته ګټه وکړي تاوان یې درته وکړه. تاسو ټي ټي پي د 10 کالو دپاره امتحان کړه، د دې په ځای چې ورته ګټه وکړي تاوان یې وکړه. تاسو پاچاخاني 80 کاله کېږي چې امتحانوئ، د دې په ځای چې تاسو ته ګټه وکړي تاوان یې درته وکړه. او دا تاوانونه ځکه تاسو ته کېږي د دې د خاطره چې بار بار تاسو یوه اشتباه تکراروئ، پرته د دې چې حسابي وکړئ، پرته د دې چې پلان جوړ کړئ، پرته د دې چې ډیپلوماسي او سیاست نه کار واخلئ، تاسو مخته ځئ. پی ټي ایم وایي زه د عدم تشدد له لارې ازادي غواړم، ناممکنه ده، لاره غلطه ده. ټي ټي پي وایي زه د جګړې د لارې ازادي غواړم، په داسې حالت کې چې خلک د رهبر نه خبر نه دي، لاره غلطه ده. پس زه وایم که د پاکستان مرتد فوج دوامداره د هرې ورځ په تېرېدو سره په تاسو قوي کیږي او د تاسو حال هره ورځ بدتریږي، تاسو باید نوې لارې وازمایئ. مثلا که ما ته وایي چې شکیب خیر څه رقم یوه نوې لاره وازمایو، زما عرض دا دی چې د پاکستان د پښتونخوا پښتانه ټول راجمع شي، 1 لک دې راجمع شي، 1 میلیون دې راجمع شي. په خیبر پښتونخوا کې د خیبر د دروازې تر مخې دې خپل پاسپورټونه او شناختي کارتونه واچوي، باره دې کې خپل موبایلونه دې راوباسي، خپل پاسپورټونو او شناخت کارتونو ته دې اور ور بیرته کړي، ودې وایي چې نور موږ د پاکستان هویت نه منو. نړیوال سازمان مجبوره دی راشي ستاسو غم وخوري. که چېرته دا لار نتیجه نه ورکوي، د امارت سره د خبرې وکړي چې موږ غواړو اجرت وکړو، راشو د تاسو غرونو کې ځانونه واچو، د غرونو نه یا زمونږ کورنۍ تاسو په افغانستان کې وساتئ، یوه لاره دې پټه ورسره جوړه کړي. موږ غواړو دلته جګړه وکړو. اوس که امارت ستاسو کورنۍ افغانستان ته را انتقال کړي، تاسو کولی شئ په پښتونخوا کې بیا جګړه وکړئ، مخته لاړ شئ. سو زه 2 لارې تاسو ته پیشنهادوم. یو سیاسي لاره ده چې تاسو خپل پاسپورټ او تذکرې وشکوئ او وایي چې موږ د پاکستان هویت نه منو. یو د هجرت لاره ده، کوم چې رب تاته وایي چې زور دې نه رسیږي هجرت وکړه، کله چې ځواکمن شوي مبارزه وکړه. ډاکټر صاحب مونږ خپل شناختي کارتونه مخکې غورځولي دي او وجه یې همدا ده چې مونږ مبارزه کوو، پوه شوې. زه د سرکشم زه همدغه وایم. زما څلورونه دي، یو زه یم.
ګوره زه جان خبره وکړم ډاکټر صاحب یو ځای ما یو څلور وروڼه مې دي زمونږ پنځه کسانو د هجرت او د زما یو عرض دی زه وایم کله چې تا خپل شناختي کارت غورځولی او د هغې نه د ویډیو نه ده کړي او هغه دې نه ده خپره کړي دا داسې ده لکه تا چې هوایي ډز کړی زه درته وایم ته هغه وخت خپل پاسپورټ او شناختي کارت وشکوه چې حد اقل نورو خلکو ته الګو شي لکه ګیلمن چې د افغانیت په نوم باندې ځان شهید کړ سړی شهید شو اما تر ننه پورې یې خلکو ته پیام رسیږي او تر ننه پورې یې مونږ نوم یادو داسې خو نه کېږي چې تشناب ته لاړ شي خپل شناختي کارت وسوځوي وایي چې ما سوځولی د تا د سوځولو نه باید خلک یو پیام واخلي یو الهام واخلي صدقه د شه داسې خو ما مخکې هم ډاکټر صاحب ته ویلي چې صرف زما د شناختي کارت شلولو نه یا د هجرت کولو نه څه جوړېږي نه تر څو پورې چې ملت یو ځای شوی نه ولاړ نه نو ملت به او څنګه ټول یو نو ځای چې شوي نه ملت به څنګه ملت یو خو ځای منظور پښتون لګیا ده نه منظور څو پښتون کالو لګیا کې ده به یو همدغه ځای کار کوي څو کالو کې به یو ځای کې هر څومره وخت چې وغواړي اوس فرق راغلی دی زه درته وایم ډاکټر صاحب نن نه لس کاله مخکې چې د پښتنو کومه نظریه وه د پېښور خلکو هغه نظریه اوس بدله شوې ده زه به خیر خلاصه کم زه د سیاسي اصل درته وایم په سیاست کې هر هغه شی چې د ختمېدو تاریخ معلوم نه وي هغه سیاسي مبارزه نه ده د ځان ستړي کول دي دا داسې دی لکه یو مجرد چې ووایي چې ولاکه یې پرېږدم زه واده کوم ته ورته وایي چې کله به یې کوې بس یو وخت به یې وکړم چې په کومه ورځ دې وویلې چې مثلا یو کال کې زه واده کوم هغه ورځ ته مجرد مجبوره یې چې هغې ته پلان او برنامه جوړه کړي خو که چیرته ته وایې چې زه واده کوم او یو څوک درنه پوښتنه کوي چې کله یې کوې بس یو وخت یې کوم ته به ټول عمر مجرد پاتې سو زمونږ مشکل هم دا دی زه چې وایم د پښتونخوا د اصیل ولس مشکل هم دا دی چې دوی وایي مونږ انقلاب راولو دوی وایي مونږ پښتونخوا ازادو دوی وایي چې مونږ به وادونه کوو دوی وایي چې مونږ بیبویي نسل ختمو کله یې ختموي ولا وخت چې راغی وخت به کله راځي او یا کالو کې خو مو یو نسل د منځه لاړ بل نسل به مو پکې له منځه لاړ شي ولې پلان ورته نه لرو دا خو داسې کوي زه م وایم چې زه غواړم د ټرمپ لور سره واده وکړم اوس ته مانه پوښتنه کوي چې وسړیه څنګه د ټرمپ د لور سره واده کوي ټرمپ ته دې ګپ ورکړی لور سره یې مسجکاني کوي سپینې ماړۍ ته ورځي د ژورنالست په توګه وردننه کېږي مایک ورته نیسي فلرټینګ ورسره کوي لاره دې چیرې او آیا دا لار که نتیجه ورنه کړي دوم پلان دې شته که نشته په ماشومتوب کې به کله چې مونږ کومه جنۍ خوښه شوه اول به مو ویلې چې راځه ورته به خط داسې واچوو د سړک په سر کې یې راجیګ 2 ورځې به مو خط ورته واچوو د سړک په سر جنۍ به راجیګ نه کړه بیا به مو ویلې چې ښه دې لارې نتیجه ورنه کړه په 3مه ورځ به مو چورت واهه چې بله لاره څه دی بیا به مو یو وړوکی ماشوم راګیر کړه هغه ته به مو وایي چې لالا یو بولاني درته اخله ته دا خط ویسه ګلمکۍ ته یې ورکړه هغه ماشوم ته به مو په 15 روپیو بولاني واخیسته هغه به لاړو ګلمکۍ ته به یې خط ورکړي که به هغې هم نتیجه ورنه کړه بیا به لاړو د خاله لور ته به مو ګپ ورکړه چې د خاله لور مې صدقه دې شم قربان دې شم هغه ملګرې دی چې ده هغې ته ووایه چې شکیب آی لو یو سو ته لارې باید وټاکې صدقه دې شم که چېرته ستا لارې معلوم نه وي که چېرته ستا ډیډلاین معلوم نه وي ته نشي کولی مخته لاړ شي ډاکټر صاحب زه خو بار دغه خبره کومه که نه چې مونږ بدبختي دغه ده لاره هغه وخت ټاکل کېږي چې کله فوج تیار وي ملت یو ځای وي دغه لوی جرګې هدف هم دا و چې د قوم په سر باندې 10 زره 10 زره خلک ځوانان را یو ځای شي یو هدف یې دا و را یو ځای شي او بیا د هغه نه بعد فیصله کوو چې مونږ څه غواړو که زمونږ غوښتنې ونه منل شي هغه نه بعد مونږ فیصله وکړو چې مونږ څه غواړو تر څو پورې خلک نه را یو ځای شوي مننه نو داسې هېڅ امکان نه فرهاد مننه کور ودان زه نورو ملګرو ته مخ ورکوم ولې مونږ بیرته سرکولیشن ته راځو ته وایې چې مونږ اول باید خلک یو ځای کړو زه درته وایم د خلکو د یو ځای کولو دپاره ته باید یو پلان ولرې او دا پلان دپاره ته باید یو وخت وټاکې ستا د عدم تشدد د مبارزې 12 کاله کېږي او په دې 12 کالو کې د دې په ځای چې ته خلک یو ځای کړې نه تنها دا چې یو ځای دې نه کړه ودې وژل قتل عام دې کړه مړي ژوندي دې ورک کړه پس پوه شه چې عدم تشدد نتیجه نه ورکوي ته باید خپله لاره بدله کړي د خلکو د یو ځای کولو دپاره زه خو تانه انقلاب هسې نه غواړم ځکه انقلاب فکر نه کوم چې تاسو راولئ ځکه تاسو 18 کاله کېږي چې خلکو یو ځای کولو ته مبارزه کوئ هغې هم نتیجه نه ده ورکړې جناب پښتون صاحب زه غواړم دغه بحث بیرته سرکولیټ نه شي اما تاسو پوه شئ چې زه غواړم څه ووایم مننه خوشحال اوسئ ډاکټر صاحب لکه څنګه چې د بل رول خبره وکړه که نه چې مطلب مونږ خلک یو ځای کوو یا داسې هغسې او تا ورته وایي چې مطلب تاسو څنګه یو ځای کوئ او یو ځای مو کړو یا نه مو کړو او بدلون راغلی او که نه دی راغلی
ډاکټر صاحب که ته سوچ وکړې 2018 نه مخکې اول زه در خپل ځان نه شروع کومه ما خپله په دې نور خو پرېږده په دې خپل مخ باندې ما د پاکستان جنډې لګولې دي د پاکستان فوج چې کوم هر څه مې دي هغه مې په 14 اګستو کې په ځان باندې لګولې دي مطلب ما به ښه په د هغه سره د 14 اګست مناولو ما به وي چې یاره 14 اګست او پاکستان او فوج زنده‌باد او دغه خو چې کله پی ټي ایم راغلو په 2018 کې هغې نه پس د پی ټي ایم ترقي کوله هم زه په 2019-20 کې زه په دې باندې پوه شوم چې دا فوج زمونږ خلاف دی دا زمونږ تباهۍ دپاره دی دا مونږ ختموي دا د پښتون نسل دښمن دی هم د هر پښتون دا دښمن دی په دې باندې زه پوه شوم داسې په زرګونو پښتانه ډاکټر صاحب په دې باندې پوه شو هم چا پوه کو هم دې منظور پښتون پوه کو که تا سوچ کړی په 2018 نه مخکې ما پښتونستان جنډه نه ولیدلې زه خو یم چې دلته څومره خلک ناستې دي کې به یو د پښتونستان جنډه نه ولیدلې او داسې چا کولی نه شو چې د پاکستان یا د افغانستان درې رنګه بیرغ په پاکستان کې پورته کړي او داسې وخت راغلو چې د افغانستان درې رنګه بیرغ د افغانستان اسلام آباد کې د فوج او د پاکستان چې کوم مین مرکز دی په هغې کې پورته کړلی شو نو زه خو زه وایم چې بدلون همدا بدلون دی دا د یو پوښتنه لرم کله دی د پاکستان د مرتد فوج مشر مرتد منیر لیدلی چې په خپل مخ باندې د پاکستان جنډه ووهي نه ډاکټر صاحب همدا خو ما نه دی لیدلی او دا همدا زه وایم چې هغه نه پاکستان سره مطلب وفادار دی او هغې مقصد چې کوم دی یوازې تر یوازې صرف ځان آبادول دي بر ملک ځان ته جزیرې اخیستل دي خپل ځان آبادول دي خپل نسل آبادول دي نه هغسې نه ده په سیاست کې زه چون غواړم ټولو ملګرو ته وخت ورکړم اما یو شی زه وایم زه لږ مریض یم زه بخښنه غواړم انشاءالله بله ورځ خدای پاک د صحت راته روغ راکړي تاسو سره پوره بنډار وکړم په سیاست کې د جنډې پورته کول هغه خلک کوي چې هغوی د سیاست د سون ډانګي که چیرته غواړئ په سیاست کې ښه سیاستمداره اوسئ د جنډو پورته کولو پسې مه ګرځئ هر هغه انسان چې په مظاهرې کې جنډه پورته کړه هغه انسان تر ټولو بېعقله دی په سیاست کې او د هغه نه استفاده هغه څوک کوي کوم څوک چې په سیاسي لوبه پوهیږي مثال در کوم د مونږ په ریاست جمهوریت کې یا د مونږ په جمهوریت کې چا به چې د اشرف غني عکسونه لاس کې نیولي وه څوک به چې اشرف غني ته میدان ته لاړو چې چکچکې ورته ووایي چا به چې د اشرف غني یو رقم شی جوړ کړی و چې هغه خپل دې ځای کې ولګوي هغه شی به یې دې ځای کې لګولی و هغه سړی به د اشرف غني د پاچاهۍ نه وروسته ماموریت ته هم نه رسېده او هغه انسان په دغه کمپاینونو کې یوه روپۍ هم نه ترلاسه کوله دې ته موږ په سیاست کې د سوند ډانګي وایو یا د سوند لرګي ورته وایو زه د اشرف غني په کمپاین کې د اشرف غني د ځوانانو د کمیټې رئیس وم ما ته 3 پکیجه راکول شوي وه د اشرف غني د ولسمشرۍ دپاره هر پکیج 15 لکه افغانۍ وي ما 15 لکه افغانۍ اخیستې وي په دې 15 لکه افغانیو کې ما 3 لکه افغانۍ په ځوانانو باندې ولګولې ځوانان مې راټول کړه اشرف غني ته اشرف غني راغی یو څو دقیقې موږ ورته خبرو ته غوږ ونیو چکچکې مې ورته وویلې ها هو زار اشرف غني بابا وشوه هغه کومو ځوانانو چې چکچکې ووهلې کوم ځوانان چې ستړي شوه کوم ځوانان چې په لمر کې ودرېده کوم ځوانانو چې جار اشرف غني بابا وویلې هغو ته موږ یوازې یو بوتل اوبه او 2 دانې کلچې ورکړې باقي ټولې پیسې چا ته پاتې شوې ما او ټیم ته مې پاتې شوې پس دلته کلم چې تاسو سیاسي اقتدار ته ځان رسول غواړئ د سیاسي اقتدار ته رسېدل په دې معنا نه دي چې تاسو غټې مظاهرې ونیسئ په دې معنا نه دي چې تاسو یوه جنډه راپورته کوئ په مظاهره کې خو چې مظاهره ختمه شي هغه جنډه بیا په خپل کور کې په غوجله کې پټه کوئ دا سیاست نه دی سیاست دا دی چې ستاسو جنډه د ډار نه پنجاب څنګه پورته کړي په کومه ورځ چې بابوجي راپورته شو د پښتونستان جنډۍ د ډار نه ونیوله ویې ویله چې زنده‌باد پښتونستان هم تو یها مانگنے نہیں آئے ہے لیکن مجبوری ہے هغه وخت پوه شئ چې تاسو سیاست ګټلی تاسو د څه رقم فریب درکوي ډي ته شویمل ولي د پاچاخانۍ د برخې نفر راشي سره خولۍ درته په سر کې یوه جنډه هغه لري ملا فضل الرحمن بله جنډه لري ټي ټي پي بله جنډه لري پی ټي ایم بله جنډه لري پی ټي آی بله جنډه لري آیا سیاسي اقتدار لرئ نه یې لرئ پس تاسو هغه وخت په هوش راتلی شئ چې د جنډو په ځای سیاسي اقتدار خپل کوئ او که چیرته تاسو د سیاسي اقتدار په معنا پوه شئ پښتانه لوبه بدلی د سیاسي اقتدار معنا درته وایم عمران خان سیاسي اقتدار درلوده کله چې لومړی وزیر و
د پاکستان د جنډې تر شا داسې کارونه کول چې د پښتنو ژوند دې بدلو. اوس څه کیږي؟ اوس برعکس دی. د فوج په منځ کې ستا پښتون دی، ستا په خلاف مبارزه کوي، ځکه تاسو هغو ته سیاسي اقتدار نه دی ښودلی، بلکې په دوه ډلو مو پښتانه ویشلي. یوه هغه ډله چې د پاکستان جنډې ته ودرېږي، یوه هغه ډله چې د پښتونستان جنډې ته ودرېږي او پښتون په خپلو کې سره ووژني. په سیاسي اقتدار څه معنا؟ څنګه تاسو بابوجي مجبوره کوي چې د پښتونستان جنډه پورته کړي؟ دا زما تاسو نه پوښتنه ده. او کله چې تاسو په دې فکر کوئ، تاسو پوهیږئ چې واقعا دننه په پاکستان کې موږ پښتانه سیاسي اقتدار نه لرو او موږ ته د سیاسي اقتدار په اړه څه نه دي ویل شوي. جناب ابو عبیده صاحب، ستاسو لنډ نظر اورم مهرباني. بارک الله فیکم ډاکټر صاحب محترم، الله عزتمن لره. نو لومړی خبره خو دغه چې موږ د یو پراخ امریت له قیادت لاندې د یو سپین اسلامي بیرغ لاندې جهاد کوو. زموږ امیر مفتي نورولي مسعود حافظه الله تعالی د دنیا یې هم پیژني. نو زموږ کوم روایت چې پاکستان کې د جهاد کوم عملونه یا تعرضات چې دي مخ پر تلو باندې دي. زموږ که تاسو وګورئ په پښتونخوا یا بلوچستان یا نورو سیمو کې تر 80% خاوره تصرف لاندې 4 بجو نه بعد د مازدیګر 4 بجو نه بعد د پاکستان کانوایي د پاکستان کومې ګزمې چې کیږي خپلو کینټونو ته هغوی په محافظت سره یا په حفظ سره نشي تللی، ځکه چې دوی په پوستو یا په کینټو یا په کامینونو په هغه باندې قطارونو باندې بار بار بریدونه کیږي. تحریک طالبان پاکستان مجاهدین دې حد ته رسېدلي چې دوی هغه پټۍ دې غاړه ته ورسولې تر دې حده پورې چې دوی ورسېدل چې دوی خپل اساکر په سعودي او په ترکیه باندې خرڅ کړي تر څو دوی د هغې نه خپل مالي کومک او اسلحې واخلي او پاکستان کې بیرته د تحریک طالبان مجاهدینو په ضد باندې د پښتونخوا په مسلمانانو په ضد باندې او د بلوچانو په ضد باندې استعمال کړي. دا د یو سیاسي لوبه فقط یو شوخي در سره وکړم، مطلب ستاسو حکومت د شپې حکومت دی؟ زمونږ حکومت د شپې حکومت نه دی ډاکټر صاحب محترم. مونږ ډاکټر صاحب د ورځې تعرضات هم کوو، شاید تاسو هم ترې خبر وای، دنیا ترې خبره ده. زمونږ تعرضات 80% په هغه خاوره باندې چې زمونږ تصرف دی ورباندې. حتی په پاکستان کې په جنوبي پنجاب او په دیر غازي خان کې بار بار حملات کیږي، حتی چارقي عملیات کیږي، حتی په کاروانونو باندې بریدونه کیږي، حتی د دوی پولیس ترور کیږي. که چیرې څه وخت خبر شوی په اسلام آباد کې د دوی یو ما در سره شوخي کوله ابو عبیده جان، یا کوم خپل شوخي په دې شکل مطرح کم دی یو سوال په توګه چې د تاسو شپه ختیریږي که ورځ ختیریږي؟ نو زه فکر کوم پرته د شک شپه به مو ختیریږي، ځکه کیدای شي ډېرې عملیات مو د شپې کور ودان. الله دې اجر درکړي. بارک الله فیکم. السلام علیکم ورحمة الله. زه یو نظر لرم. زه فکر کوم هر انسان چې دلته راځي حق لري چې خپل نظر ورکړي، که چېرته د هرې ډلې. اما په ټوله کې یو څه وایم، د بې ګناه خلکو وژل ماته د زغملو وړ نه دي، او هر هغه ظالم چې بې ګناه خلک وژني د هغو په وړاندې درېدل جهاد دی، او زه هغه خلک ستایم، هغه کاره ډلې. جناب محمد شاه خان، ستا ورور وروستي کې یو نظر راخلم، بیا نور ملګرو ته وخت ورکوم. زم یو دوه درې خبرې کوم. نن په یوه لایف کې چې هغه د پښتونخوا والا ځوانانو جوړ کړو، نو بیا ما هم پکې خپل نظر ویر کو. د یو چاره د پاکستان حکومت سره ټانګونه دي، جازونه دي، دا دې ما چې دغه جازونه د امریکې سره مو یو ناټو سره مو، خو بیا ماته شوه. دلته یو کلک عزم پکار ده، کلک عزم وکئ. او بله خبره مې دا وکړه، که تاسو داسې وکئ لکه څنګه چې تاسې په خیبر کې یوه جرګه جوړه کړه، داسې یوه جرګه په اټک کې جوړه کړئ، سور د پښتونستان بیرغ هلته ودروئ چې هغې غاړې ته تش وي، دلته زه شوم، نور نشي راتله، خپل کار که خپل کار به کم. دغه لار د تاسو باندې هېڅ هم نشي کړه. دغه نظر مې ویر کړو چې په دې عمل وکړئ، بله طریقه ستاسو نشته. نو مننه ډاکټر صاحب، بس دغه خبرې مو دغه مې نظر و چې دې سره مې شریک کړو. مننه. حداقل عملي کیدونکی نظر دی او حداقل غوس نظر دی. جناب نادان رو، خدای دې نه کړي چې نادان اوسې، ستړی مه شي، الله دې راوله په خیر راغلی. السلام علیکم ډاکټر صاحب، امید دی چې ښه به روغ جوړ به. ډاکټر صاحب ستاسو خبرې ما اورېدې، تاسو چې کوم دی دا خبرې او ټاپک ټوټلی د دې طرف ته دی چې تاسو پښتونخوا خلکو یو قسم موټیویټ کړئ یا مسلیډ یې کړئ یا یې ګمراه کړئ چې تاسو راپاڅئ او د خپل د ازادۍ دپاره یا د خپل وطن د جوړېدو دپاره ټوپک راواخلئ یا په پاسپورټونو چې کوم د سوځوئ، یا مطلب هر هغه شکل اختیار کړئ چې بس تاسو خپل دا ځمکه ازاده کړئ او یو ځان له یو وجود یو وطن جوړ کړئ
او په هغې باندې جنډه ولګوئ نو دا ستا چې کوم دا یو مبارزه ده چې ته په خپل شکل کې دا مخکې ته به وځي او خو د کوزي پښتونخوا چې کوم نوجوان نسل د هغه په هغې چې کوم ذهني یو قسمه ګمراه کن پروپیګنډه ته چې کوم دی کې په هغې شکل کې یو زه به تاسو ته د دې باره کې یو بله خبره یو شیبه نادنجه یو شیبه دغه موضوع زه غواړم نن ته حل کړي. زه غواړم نن زما دغه دوه مخي یا د منافقت مخ خلکو ته وښایي او زه تا ته په دې برخه کې مایک درکوم. ګوره زه اولنی انسان یم چې که چېرته زه ټګ و برګ یم، که چېرته زه پښتونخوا غلطې لارې ته بیایم، زه بیرته تا ته مایک درکوم، وخت او پلټفارم درکوم چې ته خلک هوښیار کړي. ځکه زما د پلټفارم یوه موخه دا ده چې خلک هوښیار شي او کیدای شي زه همیشه په حقه نه وم. اول تا ویلې چې خلک غواړي موټیویټ کړي، بیا دې ویلې چې خلک غواړي مسلیډ کړي. دا دوه متفاوته لغتونه دي. موټیویټ د خلکو هڅونه ده، د خلکو تشویق ده. مسلیډ د خلکو په غلطه لار بیول دي. نو ته په خپلو خبرو کې دوه داسې لغتونه وایي چې هغه تضاد دي. یو دقیقه جان، یو دقیقه. اوس که زه خلک موټیویټ کوم، موټیویشن په خپل ذات کې ښه شی دی، اما که زه خلک ګمراه کوم دا بد شی دی. ستا په ما باندې عرض دا دی چې ته خلکو ته وایي چې یا خپل پاسپورټونه وشکوئ یا چې دی د پاکستان د مرتد فوج پر خلاف جهاد شروع کړي. زما عرض دا دی چې زه فکر کوم دننه په پښتونستان کې د پښتونستان د خلکو نسل وژنه روانه ده او په دې برخه کې زه تا ته ساده 3 ریفرنسه درکوم. تازه پرون نه بل پرون د مرتد فوج اعلان کړی چې تاسو یوازې په اسلام آباد، کراچۍ او لاهور کې ریفرنس درکوم. ورور د خپلې خېټې نه غږېږم. تنها تاسو نړیوالې رسنۍ کولی شئ دلته فعالیت وکړئ. د دې نه اخوا تاسو نور فعالیت نشئ کوئ. که فعالیت کوئ د مرتد فوج نه به اجازه اخلئ. که مونږ اجازه درکړه ځئ به، که مونږ اجازه در نه کړه نه به ځئ. اوس کله چې ته سیاسي قانون ولولئ، په سیاست کې وایي چې کله هم د رسنیو خپلواکي په یو سیمه کې کنټرول یا محدوده شوه، معنا دا ده چې په هغې سیمه کې د هغه هیواد حاکمه ډله یا نظام یا حکومت نسل وژنه غواړي. لکه څنګه چې په غزه کې د رسنیو براډکاسټینګ ته اجازه ورنه کول شوه، د هغې نه وروسته بنجامین نتنیاهو په غزه کې نسل وژنه شروع کړه. سو زه وایم د دې خبرې په اساس زه په دې باور یم چې په پښتونخوا کې نسل وژنه روانه ده. دوهم، منظور پښتین یو پښتون دی چې دننه په پښتونستان کې دی او په زرګونه خلک یې تر شا ولاړ دي. د 2013 کال نه تر 2024 کاله پورې هغه سړي ډیټا خپره کړې، کور یې ښودلی، شمېره یې ښودلی، د سړي نوم یې ښودلی، د پلار نوم یې ښودلی او هغه ماته وایي چې په هر کال کې په دننه پښتونخوا کې په زرګونو ځوانانو مړي او ژوندي ورکېږي، د زرګونو ځوانانو قتل عام کېږي او زرګونه کورنۍ د خپلې سیمې نه بېځایه کېږي. دا دوهم رفرنس شو چې ښایي چې د پښتونستان نسل وژنه د مرتد فوج لخوا روانه ده. دریم لاجیک چې زه تاته درکوم، دننه په پښتونخوا کې په 2024 کال کې په 10 نفرو کې یو نفر یا یوه کورنۍ داسې وه چې هغوی د خپلې کورنۍ مشر د لاسه ورکړی و. 2024 کال کې په 10